موږ پلرونه دا عادت لري پر لمانځه باندې به اولاد وي ځینې خوا به دې کېږي یا اولاد د کوره باسي یا دی د کوره وځي لیکن تر ننه پورې داسې پلار موږ نه لیدلی چې زوی ته پر دا باندې د کوره ایستلی یا دی ځینې وتلی چې ته ولې درواغ وایه یا ته ولې خرابه معامله کوې خرابې پیسې مه راوړې دنیا ډېر بد شی دی د هغه بابا دی د هغه سپین ږیری دی کله چې زوی د دوکې پیسې ورته راوړي کله چې زوی د وعدې د خلاف ورزۍ پیسې ورته راوړي کله چې زوی دته د درواغو ګټلې پیسې ورته راوړي کله چې زوی د غلا پیسې ورته راوړي بیا دغه پلار دغه بچی په وږو کې ټکوي و دا مې ډېر بېداره زوی دی ډېره بده ملعونه دنیا هغه بابا چې بچی پر لمانځه باندې د کوره شړی هغه بابا چې پر جماعت باندې کور څخه ما خپل د زړه ټوټه د باندې ایستل کور ته نه پرېښول لیکن د لمانځه غټ جرم دا دی د لمانځه نه ډېر غټ جرم دا دی سړی د درواغو حرامې پیسې وخوري سړی حرام کاروبار وکړي سړی په دوکه باندې د مسلمان مال لاسته راوړي او دا حلال نه دي دا حرام دی او دغه بابا ته چې حرام راوړي بیا په غېږ کې نیسي دا بچی نه دا د دنیا حب دی که نه دی بل څه شی دی لہذا عزیزانو لمونځ روژه اسلام نه دی دا موږ اسلام غلط معرفي کړی دی ځکه ما درته وویل چې نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي چې کوم چا کې دغه درې علامې وي هغه به لمونځ هم کوي روژه به هم نیسي لیکن بیا به هم دی منافق وي کامل مؤمن نسي کېدلی نو نن موږ تاسو په دې درو شیانو کې پر وعده باندې بحث زموږ په معاشره کې وعده څوک پېژني نه وعده څه ته وایي او د دې وعده وفا پاسداري نه کول د ځان دپاره دی یو قسم بیداري بولي